بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ساعت تعبیر کوم. په خوب کې څه کله ساعت یا غړۍ څه ورته وایي لاس به کې تړل کیږي. عمومي صورت کې د دې ساعت لیدل په خوب کې دا په ارزوګانو ارمانونو پوره کېدل، ښه وختونو راتګ، د نږدې کېدل، مالي مشکلات حل کېدل او انسان ته خیر رسېدل او همدارنګه هم غم او تشویشونه، سوچونه، فکرونه ویده ختمېدل او ښه حالات راتلل. په دې باندې تعبیر کیږي او دا د وخت په ارزښت باندې هم تعبیر کیږي. څه الله تعالی غواړي ستا د وخت په ارزښت باندې متوجه کړي یا څوک تاته درکوي د ساعت یا غړۍ تاته درکوي، نو معنا دا څه هغه غواړي ستا ته د وخت ارزښت وښیي او هغه غواړي تاته نصیحت وکړي، نو متوجه شه د فرصتونو ته استفاده کولو باندې هم تعبیر کیږي. چې کله ته دا ساعت په خوب کې ګورې فرصتونه دې شته، د دې نه استفاده وکړه. څه وخت تېرېږي او ته باید خپل وخت ضایع نه کړي. او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ستا مثلا یو تصمیم دې نیولی وي او په شک کې چې دا مناسب ده که نه د اوس وخت لپاره، یا دا زه کومه دا صحیح ده که نه، نو معنا دا چې دا صحیح ده، دا معاصر یا دا وخت سره مناسب تصمیم ده، نو دې کې دې خیر ده انشاءالله. او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ستاسو یو مهم هدف وي، یو ارمان وي، یو کار او هغه ته انتظار کو، هغه پوره کېدلو باندې هم تعبیر کیږي. او په دې صورت کې په دې شرط چې کله ته خود ساعت یا غړۍ په خوب کې وګورې، څه وخت درته معلوم وي، چې وخت لیکلی وي پکې سبایي 10 بجې 11 بجې 12 یو وخت دې پکې وکړ او هماغه وخت ستا غوښته څه ده پوه شي چې دغه وخت زه غواړم هغه تاته مناسب وخت و فکر نه کوو اوس ناوخته ده، ته یو انتظار څه دې کوو یو کار ته، هغه کار پوره کېږي انشاءالله. او بیا څه ته د سرو زرو یا طلایي ساعت په خوب کې وګورې، دا په ډیر مال باندې تعبیر کیږي، په شفا باندې هم تعبیر کیږي، ځکه ډیر قیمتي شی ده. نو د سرو زرو ساعت یا طلایي ساعت غړۍ، نو معنا دا چې ستاسو کم قیمتي شی لاسه وتلی وي هغه لاسه یې راوړي، لکه بدني نقصان وي او توفیق د دینداري هغه لاسه دې راځي، غفلت در باندې راغوري، غفلت دې ختمیږي. او همدارنګه څه کله ته په خوب کې وګورې چې نوی ساعت دې اخیستی وي، نوی غړۍ دې اخیستی وي د بازار نه او په لاس کې دا ډېر ښه تعبیر لري. بیا دا وانه دا څه ښه وخت په تا باندې راتلو ده او په ژوند کې دې یا کورنۍ ژوند وي او یا هم فردي ژوند کې دې ښه تغییرات راځي. او څه کله یو مجرد انسان بیا ساعت په خوب کې وګوري، که هلک وي او که نجلۍ وي، نو دواړو ته د هغې لپاره دواړو ته د واده باندې تعبیر کیږي، یعنی یو نوی حالت راتګ او ښه وخت راتګ. او څه کله ته بیا دا ساعت د غړۍ لاس کې واخلې او دې کې تا ته وخت نه ښیي، ته فکر کوې چې ناوخت دغه ساعت ته چې ګورې، نو هغه فکر کوې چې کوم ساعت کوم وخت تا غوښته هغه نه ده، وخت تېر شوی در نه، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې ته شکې او تشویشونه او غمونو کې ګیرې او څه مشکلاتو سره ته بند یې په ژوند کې دی. او څه کله بیا ته ساعت یا غړۍ په خوب کې وګورې چې منظم نه ده، یعنی کوک ده او بندي صحیح نه ده، یا په داسې نه تړل کېږي یا شیشه مات ده، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته وخت ضایع کوي، وخت نه ضایع کېږي او ته د وخت پروا نه کوې، نه تعلیم کوې نه کار کوې. او څه کله بیا سپین زر ساعت په خوب کې وګورې، دا په تقوا او دینداري باندې تعبیر کېږي، ځکه دا سړي لپاره بیا ښه تعبیر لري، په تقوا او دینداري باندې تعبیر کېږي. تور رنګ ساعت څه کله په خوب کې وکتل شي، نو دا په ګوشهګیري باندې تعبیر کېږي. ګوشهګیري څه ته یوازیتوب خوښوې، خفګان لرې، ګوشهګیري او ناامیدي احساس لري، د ژوند په رابطه یا د ښځې د خاوند ترمنځ روابطو کې، عمومي ژوند کې یا خاصو روابطو کې، په دغه کې ته څه مشکلاتو سره مخ یې. او څه کله چې یو څوک کار کوي، چېرته مزدور وي، دفتر کې کاریګر وي، مامور وي، او هغه د ساعت په خوب کې وګوري، دا په ماهانه هغه معاش یا تنخوا باندې تعبیر کېږي. هغه تنخوا هغه معاش هغه یې لاسته راځي، که څه سختي وي، څه تکلیف وي یا شاته شوي دا تنخوا، نو هغه انشاءالله لاسته راځي. او بیا سپین ساعت سپین رنګ کې دا غړۍ څه کله خوب کې وکتل شي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته څه کله صبر وکړې، نو هر څه تا ته سپینېږي، هر څه تا ته ښکاره کېږي، حاجت پوښتنې ته نشته، حاجت تشویش ته نشته، نو وخت تېرېدلو سره حالات معلومیږي، تا ته هر څه درته ښکاره کېږي. او څه کله ته په خوب کې وګورې ساعت یا غړۍ دا زنګ وهي، وخت یې ورته ورکړی وه زنګ وهي، نو معنا دا چې یو مهم وخت، یو مهم فرصت ته څه ته منتظر وي، هغه لاسته دې راځي، هغه شی ته لاسته راوړي، هغه وخت لاسته راځي، او هغه کوم شي ته څه به تمه وي او غوښتل دې چې دا د لاسه ونه وځي، نو هغه شی انشاءالله لاسته دې ونه وځي او ستا لاسته راځي. کله چې تا غوښته چې یو فیصله وکړې، یو مهم کار شروع کړې،
یو تصمیم ونیسئ او فیصله وکړئ او په دې وخت کې تا ساعت په خوب کې وکتل او وخت پکې مناسب و، کوم وخت ستا غوښته هماغه ساعت هماغه وخت پکې وکوت، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي دا ستا تصمیم، دا ستا کار، دا صحیح ده، دا انشاءالله اقدام پکې وکړه او روان شه، شکونه مه کوه. استخارې نه وروسته که دې دا خوب لیدلی و او څه کله بیا مات شوی ساعت یا ګړۍ ته په خوب کې وګورې چې مات وي، شیشه یې مات وي او نقصان پکې وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې واده دې کېدی شاته سي یا دوستانو او کورنۍ نه یو کس اجل نږدې شوی ده، ځکه ساعت ماتېدل معنا وخت ختمېدل او وخت تېرېدل په دې باندې تعبیر کېږي. او په حادثه او تصادف باندې هم تعبیر کېږي چې یو حادثه او تصادف هغه مخې ته دې راځي او یو مصیبت یو مشکل سره مخ کېږي. دې په رابطه باندې یو خوب هم ده، یو ورور خوب یې لیکلی و، وایي زما ساعت یې لاس کې مي او هغه راخلمه داسې او ګورم ورته او بیا داسې ښکاره کومه نو دا هم ښه تعبیر لري. دې باندې تعبیر کېږي چې ته نورو ته د وخت او د دې شیانو نصیحت کوې خو خپله دې هم متوجه اوسېږي په دې ساعت کې دې که تا کتلی نه وي وخت راته ښکاره شوي نه وي او تا غوښته چې بل چاته یوښیي نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته بل چاته د وخت او د کار کولو او د استفادې د فرصت نه توصیه کوي او خپله پرې عمل نه کوي. الله تعالی دې په ستاسو معلوماتو کې اضافه موبایل راغلی وي او یو مفید شی مې تاسو ته وړاندې کړی وي، نو که خوب هم لیدلی وي نو کولی شئ چې خپل خوب ماته د واتساپ همدغه واتساپ نمبر لرې ماته ولیږئ. چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.